زما نوم سید انعام الرحمن دی او زه د میډیا ډپارټمنټ انټرنیشنل اسلامیک یونیورسټي اسلام آباد نه راغلی یم د دې کانفرنس کې حصه اخیستلو دپاره. دا یو ډېره ښایسته موقع وه او دومره زبردست انتظامات د افغانستان هایر ایجوکیشن منسټرۍ او د دې چې کومه د ننګرهار یونیورسټي وه ډېر زبردست انتظامات یې کړي او دا موضوع چې ده نو ډېره مهمه موضوع ده. نو دا د افغانستان دپاره ډېره غوټه خبره وه چې لکه د دې پکې څه رول هم نشته او د هغې باوجود دوی دومره یو ښایسته کانفرنس وکړو، ټولې دنیا ته دا پیغام ورکړ او ډېر په غټه پیمانه باندې لکه تقریبا چې د 100 پورې هلته جلال آباد ته د دې دا غټ چې کوم غړي وو منسټران وو او پکې ډیپټي پرایم منسټر هم راغلی و. ډېر ښایسته میسجونه هغوی ورکړه او هغوی دا هم وویلې چې یو بل کانفرنس به دغه شانته په د افغانستان په ټولو یونیورسټو کې کیږي چې دا اویرنس او آګاهي ورکړي چې د کلایمیټ چینج دا نقصانات به موږ څنګه کمو.